آواز ملکن تکړه غړي عبدالکبیر عطا صاحب ته خاص کوم چې هغه راشي خپل کلام زم سره شریک کړي. عبدالکبیر عطا صاحب. راغلو مېلمنو ته هرکلی او وقار ارشاد دریاب صاحب او د دوی کورنۍ ته مبارکي. کلام دی چې سید صاحب په نه خبره هسې جوړ کړي شر د ځمکې خلک، په نه خبره هسې جوړ کړي شر د ځمکې خلک، په یو حال کې دی نه پرېږدي په سر د ځمکې خلک. او بیسې ته د فتنو او د نیتونو جنګ شورو دی، بیسې ته د فتنو او د نیتونو جنګ شورو دی، یو بل ته مخامخ دی په سنګر د ځمکې خلک. او د بعضې خلکو خو دې سترګې پټې کړي، د بعضې خلکو خو دې سترګې پټې کړي، د بعضو له ورځي نه په نظر د ځمکې خلک، د بعضې خلکو خو دې سترګې پټې کړي، د بعضو له ورځي نه په نظر د ځمکې خلک. او شاید چې منم که ته هر څو د اسمانونو فرشته یې، منم که ته هر څو د اسمانونو فرشته یې، خو بعضې ستا نه هم شته معتبر د ځمکې خلک. مننه. او دیوان او خاپیري د کوی قاف غلامان دي، دیوان او خاپیري د کوی قاف غلامان دي، دا ښکلي څه بلا دي زورور د ځمکې خلک. او دا خلک پرې ورخېږي زه چې لاس کو ورته دواړه، دا خلک پرې ورخېږي زه چې لاس کو ورته دواړه، پرېوتې چوتوي د لارې زر د ځمکې خلک. مننه جي. او یو ته یې چې راځې مې بې تپوسه د زړه کور ته، ګنې نو یو ته یې چې راځې مې بې تپوسه د زړه کور ته، ګنې نو راځې څنګ په پورې ور د ځمکې خلک. او مغروره شوله ځان ته یا پیسه ورسره راغله، مغروره شوله ځان ته یا پیسه ورسره راغله، عطا د مینې ځکه شو منکر د